سوات مینګوره کې د شاه وزیر خان خاکي دوه نوي چاپ شوي کتابونه په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې او پښتو ټپکې مادي فوکلور نومي کتابونو مخکتنه دستوره کې د سیمې شاعرانو ادیبانو او عامو خلکو ګډون وکړو. د دستوري مشران د سوات سره تعلق لرونکي ادبي مشران عبدالرحیم ورغلي، ابراهیم شبنم او عزرا نفیس یوسفزی و. دستوري ته خپل وینا کې عزرا نفیس یوسفزی ویل چې دغه دواړه کتابونه په ځانګړي موضوع لیکل شوي ځکه دوی ستاینه کوي. زما په خیال چې دا پښتو کلتور ته، پښتو ثقافت ته او پښتو ژبې ته یو ډېر لوی اساسه ده او پکار ده چې داسې کتابونه نور هم ولیکلی شي، تفصیل سره ولیکلی شي. د سواتو آرټ اینډ کلچر اسوسییشن مشر عثمان اولاسیار د نوي چاپ شوي کتابونو په اړه وایي چې دې کې د سوات د ماشومانو زړې لوبې نومي کتاب پښتو ادب کې په دغه موضوع اولنی کتاب دی. دا کتابونه دواړه د خپل نوعیت ډېر اهم کتابونه پدې دي. یو په ټپه کې مادي فوکلور چې هغه زموږ د تهذیب او زموږ د کلتور سره تعلق ساتي. دویم په سوات کې د ماشومانو زړې لوبې چې هغه زموږ د سماجي ډانچې یو ډېر اهم توکی دی. دستوري ته خپله وینا کې د کتاب لیکوال شاه وزیر خان خاکي وویل چې دغه دواړه کتابونه اصل کې تحقیقي کار دی او دې لپاره پکار ده چې ادارې کار وکړي، خو بیا هم دوی د تحقیقي لیک کولو هڅې کړي دي. یقینا چې دا میدان ډیر وسیع دی، خو ما تاسو ته اوله دا اعتراف وکړو چې د یو فرد به هم دغه کوشش وي. په دې لړ کې زما سره زه په دې سټیج د دې خبرې اعتراف کوم چې زما سره راهي صاحب او ضیاءالدین یوسفزی صاحب چې هغه په لندن کې دي، غیر په هغه لوی لرې دنیا کې دي، یقینا چې زما سره اخلاقي او مالی مرسته کړې ده، زما ډاډګیرنه کړې ده او د هغه ځای نه زه چې په شا ټپولی یم. دستوره کې پی ایچ ډي پروفیسرانو په دغه کتابونو مقالې وړاندې کړې او تنقیدي جایزه یې ورله واغسته. دې ترڅنګ مقامي شاعرانو د نظمونو په ذریعه د نوي کتابونو ستاینه وکړه چې پکې ظفرعلي ناز وایي ټکی دی که قړمبان که سپلی مار او که ګوتی دا امپړکه کې موسی او که غوباو ډبلی دا نو تازه کړي په خپل فن کې دا قصه دی را ژوندی کړه. د کتابونو دستوري په اخر کې د خیبر پښتونخوا حکومت څخه د قراردادونو په شکل کې غوښتنې وکړې شوې چې د سوات ادبي حلقو هلو ځلو لپاره د ودانۍ جوړه کړې شي. دې ترڅنګ سوات پوهنتون کې د پښتو ژبې څانګه پرانستی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.